سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول د ټکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ ښځمن اوسئ. ګران دوستانو ملګرو ستاسو لپاره نن ورځ زموږ بیا یوه ډېره زبردسته خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ د آیفون موبایلونو د فوټو ایډیټینګ په اړه ده. ډېر دوستان ملګري آیفون موبایل لري خو دوی په تصویر کې ایډیټ نشي کړی، مثال تصویر نشي ایډیټ کوی. تاسو ته به اکثره دوستانو ته معلومه وي چې په آیفون موبایل چې ډېره خوندوره اپشن لري له ځان سره د تصویر ایډیټ کولو، همداسې د ویډیو ایډیټینګ ډېره خوندوره اپشن لري بغیر له دې چې کوم سافټویر تاسو ډاونلوډ کړئ. نو دوی خپله له ځانه بعض اپشن لري چې په وسه تصویر ډېر ښایسته او ډېر په ښه شان سره ډیزاین کیږي. نو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته یو داسې خوندور ټریک ښایم چې تاسې مثال څنګه کولی شئ چې په یوه تصویر باندې تیار جوړ شوی ایډیټ اپلای کړئ. نو متوجه اوسئ. ښه نو زه راځم مثال اوس خپل موبایل ګیلري ته زه به یو تصویر راواخلم، هغه تصویر چې کوم ایډیټ شوی وي نو غواړم چې همدا کوم ایډیټ چې په همدې تصویر کې ترسره شوی دی، مثال تیار جوړ تصویر دی یا مثال هر چېرته چې دا ایډیټ شوی وي یا هر چا په لاس چې ایډیټ شوی وي، تاسو مثال په خپل موبایل کې ایډیټ نه وي ځنه په کار تاسو کولی شئ په یوه ټریک سره همدغه صفا ایډیټ مثال په خپل تصویر نه اپلای کړئ. تاسو به راشئ ملګرو، هر کله چې کوم تصویر تاسو وغواړئ چې کوم صفا تصویر وي هغه په بل تصویر نه اپلای شي چې هماغه شان کټ مټ صفا شي، منظم شي. نو تاسو د پاس درې ټکي وینئ د ایډیټ په څنګ کې به د ښي کونج کې په همدې به کلیک وکړئ، دلته به راشئ کفي ایډیټ باندې به کلیک وکړئ، لاندې کفي ایډیټ وینئ همدا به کلیک کړئ. هر کله مو چې دا کلیک کړه نو دا سلیکشن واخیستل شو. اوس به راشئ مثال خپل د موبایل ګیلري ته، په هر تصویر باندې چې تاسو وغواړئ چې همدغه تاسو اپلای کړئ هغه تصویر به خلاص کړئ، پر ټولو تصویرونو یې هم اپلای کولی شئ. نو مثال دلته اوس چې په کوم تصویر باندې تاسو وغواړئ چې دا اپلای کړئ تاسو اپلای کولی شئ. مثال دلته زه یو تصویر لټومه، داسې تصویر چې پاکه کوم ایډیټ نه وي ترسره شوی، نو زه دلته یو تصویر ګورم، مثال زه به مثال همدا تصویر زه کلیک کړم، دلته تاسو وینئ اوس په همدې تصویر نه زه غواړم چې همدغه ایډیټ اپلای شي. دلته بیا تاسو راشئ په همدې درې ټکي به کلیک وکړئ د ایډیټ په څنګ کې، دلته به پیسټ ایډیټ ووهئ. دا مو چې کله ووهه تاسو وینئ کوم ایډیټ شو، مثال په کوم مخکیني تصویر کې چې دلته اپلای شو. نو یوه ډېره خوندوره یوه ډېره زبردسته طریقه ده، همدغه ایډیټ موږ راواخیسته همدلته مو اپلای کړو. نو تاسو کولی شئ چې په همدې طریقه چې هر څوک یې تاسو ته په یوه تصویر کې په کار ډیزاین وکړي، مثال تاسو ته ایډیټ وکړي، نو تاسو هغه ایډیټ کولی شئ چې د سره وساتئ هغه تصویر په آینده کې چې هر تصویر تاسو اخلئ نو هغه تصویر مثال تاسو په ارزانه توګه ډېر په اسانۍ سره تاسو ایډیټ کړئ او مثال هماغه فارمټ ته یې واړوئ. انشاءالله زه به تاسو ته دا طریقه هم وښیم په راتلونکي ویډیوګانو کې په آیفون موبایلونو کې چې مثال تاسو څنګه کولی شئ چې په خپله یو ایډیټ ترسره کړئ، مثال په خپله ریزولیشن، مثال د یوه تصویر رڼو، مثال نوره، مثال په رنګ کې تغیرات وروستل. انشاءالله همدا طریقې به هم زه تاسو ته په راتلونکي ویډیوګانو کې وښیم. نو د اوس لپاره همدا یو ټریک کپي و، نو انشاءالله په آینده کې به زه تاسو ته نور ایډیټونه هم په آیفون موبایل کې ولاسم مهم سیټینګونه ښایم. مننه. ښه وخت.